طالبانو کله چې ښځه حامله سي کرا چې د حمل په نس کې غټېږي په تیانو کې شیدې ډېرېږي تر دې پورې چې وضع د حمل ته راورسېږي. کله چې وضع د حمل ته راورسېږي شیدې سمې مکمل عزتي له تیانو نه وځي. بس دا هماغه وخت وي چې بچی وزېږي. خو دا شیدې طالبانو ته اوس د الله د عجیب تربیت ته ګوره. کله چې د مور نه بچی وزېږېد دا شیدې اول کې دته ډېرې قوي پکاري. کرا د بچی باندې لکه د هغه اولو ورځو شیدې که هغومره قوي وي، مثلا یو بچی 5 میاشتنی سو که دته د هغه وخت شیدې ورکړي چې دی نوی د بچي مور نه زېږېدلی دا شیدې د ده صحت ته څوک کوي؟ مزاج یې الله هم داسې برابروي. کله چې د دې واړه ماشوم مزاج کرا بدلیږي دلته د شیدو مزاج ورسره بدلیږي. کرا یې کیفیت طالبانو کمیږي. مونږ تاسې کورونو کې طالبانو ورګه مونږ ورته وایو، عربي کې ورته تیله وایي. پېژنئ ورګه؟ مونږ تاسې سره به ورژه ورته وایي، مونږ ورګه ورته یې دومره فرق ده پکې. که بل نوم هم لري هغه طالبانو ډېر قوي وي که نه وي. مونږ تاسې کې عادت دا ده وایي دا ډېر درانده دي ورګه، که نه د سپین ږیري زړې ښځې وي دا ډېر درانده دي، قوي دي ډېر طالبان. علما د علم طب څه وایي؟ وي یوه ښځې چې بچی مخکې پیدا سوی، بچی ستا یوې ښځې اوس بچی پیدا سوی، دا ښځه به هغه بچي ته څوک نه ورکوي، هغه ښځه به ده ته څوک نه ورکوي. ولې؟ مزاجونو سره برابر نه دي. ته ما ته ووایه چې الله رب العالمین ده که نه؟ چې کله ښځه حامله سوه شیدې کرا وده کوي کرا څنګه پیدا کېږي د تیانو نه درته شیدې ځي. صحیح ده؟ نه تنها په ښځه کې په ټولو حیواناتو کې. کله چې بیا طالبانو داسې چل وسي چې کله دا بچی پیدا سي بیا دا بچي اول کې د ده مزاج سره یو رقم ته شیدې وي، کرا چې د ماشوم مزاج بدلیږي، کرا څوک سره بدلیږي، د شیدو مزاج ورسره بدلیږي. رب العالمین د کبل سو هغه شیدې چې 5 میاشتې بعد د ده د مزاج سره برابرې دي هغه شیدې اوس نه ورکوي. اوس چې کمې مزاج سره برابرې دي اوس یې ورکوي، چې 5 میاشتې بعد له مزاج سره برابرېږي بیا 5 میاشتې بعد الله د تیانو د خپلې مور نه همغه شیدې ورته راباسي. دا کار څوک کوي؟ رب العالمین کوي. ته رب وپېژنه بیا ایمان پرې راوړه بیا ډېر خوند کوي. طالبانو انسانانو ګوره علما وی چې د علما د علم طب وی د چا چې مریض وي یو سړی په دوا باندې تداوی افضله ده که په غذا باندې؟ علما د علم طب خبر کوي یو سړی مریض ده دی په دوام جوړیږي په غذا هم جوړیږي، اول به په چا باندې جوړوي؟ ولې؟ ځکه علما وی دا دوا داسې ده یو سړی طالبانو هره ورځ د خپل څادر ته لګېدلی هره ورځ یې مینځي. اوس دا د ما څادر ده هره ورځ یې بس مینځم صابون مې ورته ګرې دا طالبانو زر زړېږي، او که په یوه میاشت کې یا 3 میاشتو کې یو وارې مینځم طالبانو بیا زر زړېږي، هره ورځ یې مینځي. دا دوا داسې د طالبانو لکه صابون و. علما د علم طب څه وایي؟ کوم سړی چې له غذا مریض وي له غذا سره هم جوړېږي، له چا سره هم په چا به غذا به کې ډېره دوا به نه ورکوي یو. او بل دا د طالبانو د علما وایي دواوي 2 دواوي دي، یو غذا د طالبانو یو له غشي نه پرهیز کول دي. دوا مه استعمالوه له غشۍ چې ضرر درته کوي. اوس طالبانو علما وایي یو سړی چې مریض سو له مفرد دوا سره چې جوړېده مرکبه دوا مه ورکوه. نن د علماو نه دومره ګیلې دي. مونږ چې کله کتاب الطب په بخاري شریف کې شروع کړو طالبانو طب په دنیا کې 2 قسمه ده، یو د مرکباتو ده یو د مفرداتو طب ده. د رسول الله طب د مفرداتو طب ده. افغانستان کې طالبانو د زړو ښځو زړو سپین ږیرو کم طب استعمالو یو شی مفردات. دا نن چې شربت ده پیچکاري ده ګولۍ دي دا د 10 قسمه 20 قسمه څوک ګډ دي سره. او مونږ تاسې کلي کې چې مریض شو څه شی به یې ورکوو؟ مفردات. یو شی راته ووایه د مفرداتو نه مولانا. نه د څه شي دپاره وه؟ خېټې دپاره. مولانا
د څه شي کفه وه د نستې پاره وه نن طالبانو ګوري طالبانو طب وایي زه نه وایم مفرده یو سړی چې مریض سو چې جوړښت یې په چا راتلل مرکباتو دوا مه ورکوه نن انګریزۍ دوا د اسلام د دوا مخه نیولې که نه ده نیولې یو ورځ مسلمان په دې ځان سره فکر کړی ده که نه چې ولې دې موږ ورځ تر بلې نه د مفرداتو طب له منځه لاړه له صحنې نه ووته که نه تاسې په دې خپل وطنونو کې پلرونو او مورګانو مو وړاندې مه ځئ د پلرونو مورګانو مو طب د مفرداتو ډېر استعمالو که د مرکباتو نن یې ولې طالبانو د مرکباتو طب د چا مخه ونیوله تاسې بیخي خبر هم نه یې نن شیخ چې هغه ته کښېني بخاري شریف ته وایي بس کتاب الطب ده هغه دي او دغه دي په طب هېڅ معلومات نه لري دا یو هغه علم ده چې فرض ده یو کتاب هم په طب نه ده کتلی او په دې خبر نه ده چې ورځ تر بلې نه طب د مفرداتو چې د رسول الله طب د زوال سره مخ ده دا که نه طالبانو لاړه که لا نړه امت مسلمه ویده ده که ویښ ویښ ده ویښ ده څوک چې ورته وایي بیا وایي ویده وهابیان چې راویښوي وهابیان یا دوی ویده چې دا حنفیان الله دې دوی په حال رحم